یو روایت دی د ابي هريره رضی الله عنه. دا روایت زموږ د امت دوه مشهوره کتابونه دي د احادیثو، یو صحیح البخاري ده او یو مسلم شریف دی د امام مسلم رحمت الله تعالی علیه. دا دوه کتابونه چې دا ډیر مشهوره دي، دا د دې امت تقریبا د احادیثو په ذخیره کې د دې احادیث چې دي د لوړې مرتبې زورور احادیث دي. په دې کې یو روایت راځي د ابي هريره رضی الله عنه، و یو وخت نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل لم یتکلم فی المهد الا ثلاث. په زانګو کې د کوچنیوالي په حالت کې درو کسانو خبرې کړي دي. ګورئ ستاسې په ذهن کې به یو سوال درځي چې موږ ته څلورمه معلوم دی، پنځمه معلوم دی. د دې روایت مطابق بني اسرائیل دی. په بني اسرائیلو کې درو کسانو خبرې کړي دي. یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې کلماتو څخه مقصد حصر نه دی چې خامخا خالص دا درې بلم، خو په دې روایت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم درې کسان یادوي: عیسی ابن مریم وصاحب جریج. یو سیدنا عیسی علیه السلام. عیسی علیه السلام معجزه داوه چې کله دی پیدا سو نه هغه بني اسرائیل راله د ده مور ته سیدتنا مریم رضی الله عنها ته وویل چې دا تا څونه بد کار کړی دی، ستا پلار څونه ښه سړی دی، ته د څونه ښه خاندان ښځه یې، او نعوذ بالله تا دا څونه بد کار کړی دا کوچنی دی پیدا سو، واده دی نه دی کړی، نکاح دی نه دی کړی، او کوچنی دی وزېږوي، نعوذ بالله د زنا نسبت یې وچاته وکړي. وسیدتنا مریم رضی الله عنها ته وکړي. مریم رضی الله عنها و دې ته وویل چې زه په دې باره کې ستاسې سره خبرې نه کوم. د ده څه پوښتنه وکړي، هغو له ادم وویل چې څنګه به یو کوچنی غږېږي چې هغه د تیک کوچنی وي. دا د زانګو تورې مقصد دا د کوچنیوالي حالت دی به په دې حال کې څنګه وغږېږي. هغه دا شاهدي وویل زه د الله رسول یم، زه د الله پیغمبر یم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سیدنا عیسی ابن مریم علیه السلام یادوي چې ده په زانګو کې خبرې وکړي.